حلاله ډیسکو د ویډیو شروع کولو څخه مخکې د تازه خبرونو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب، ویډیو لایک او شیر کړئ. سعودي حکومت په جدي ښار کې یو نایټ کلب ته د حلال ډیسکو په نامه اجازه ورکړې ده. حلاله یې ځکه بولي چې وایي شراب به پکې نه څښل کېږي، خو نورې میلې به پکې کېږي. دا ډیسکو وایټ په نامه ډیسکو یوه څانګه ده چې په متحده اماراتو کې پرانستې ده. دا ګام د سعودي حکومت له هغو هڅو بلل کېږي چې له ځانه د سختدریزۍ نوم لرې کول غواړي چې په دې لړ کې یې د ښځو موټرواني او لوبغاړو ته د لوبو نندارې لپاره ښځو ته اجازه ورکړې ده. دا ډیسکو به د شپې له 10 څخه د شپې تر 3 بجو پرانیستې وي او هغه کسان به ورځي چې عمرونه یې تر 13 کلنو ډیر وي. خو ګڼ سعودیان د ډیسکو جوړولو سره مخالف دي. دوی وایي ټولنه یو اسلامي او دودیزه ټولنه ده چې داسې چارو ته پکې باید اجازه ورنه کړل شي. لسګونه زره سعودیان بیا د جدي ډیسکو په نامه هشټیګ کارولی او په وینا یې د حلال ډیسکو مخالفت یې کړی دی. ګڼ سعودیان بیرته د امرالمعروف او نهی عن المنکر پولیسو فعالول غواړي چې د نااسلامي او نادودیزو چارو په ترسره کولو یې خلک بندیان او سزا یې ورکوله. خو د نوي حکومت په راتلو سره د پولیسو دغه څانګه خورا کمزورې شوې ده. د نړۍ نورو مسلمانانو هم د حلال ډیسکو په اړه ټولنیزو رسنیو کې طنزونه کړي دي او دا پوښتنه یې کړې ده چې حلال ډیسکو یعنې څه؟